سلامونه نوروز امید ما قدرمنو دا یو خبرتیا ل تاسو ټول سره شریکوم او تاسو نه هیله لرم چې دا ویډیو به مخکې ریپوسټ کړئ ټول هغه کډوالو سره به شریک کړئ کم چې دا وخت په لار باندې وی کاغه د هنګو کډوال وی کاغه د کوهاټ وی کاغه د بنو ډی خان لکی مروت کډوال دی او یا هم د هریپور منصيري بټ آباد او همدارنګه د خیر آباد چې کوم علاقہ ده ورسره چې کوم نوخار اکوړي چې کوم کډوال دي دا ټول ته دغه ویډیو ضرور ورسوي هغوی دپاره پیغام دغه دی چې تاسې د په ځای د دې چې د حمزه بابا کیمپ ته د رجسټریشن یا بخښنه غواړم د ریپیټریشن دپاره یا د بیرته ستنېدنې چې کوم پروسه ده یا د ډیپورټ سنټر دی هغې ته ځان ورسوئ نو په کار دا ده چې تاسې په ناصرباغ روډ باندې چې کوم جمعه خان خوړ سره نږدې لیبر کالونۍ کې کوم نوی سنټر پرانیستل شوی دی هغلته ډېر پراخه علاقه ده او ورسره چې د بازار هم دی او هغلته چې د لیټرین او مختلفو باترومونو سهولتونه هم شته سهولت ډیر دي نو په ځای د دې چې تاسې په بیګیړي چک پوسټ کې په ورځو باندې انتظار وکړئ نو بهتره خبره به دغه وي چې تاسو ډایرکټ لاړ شئ ناصرباغ روډ ته جمعه خان خوړ ته او هلته لیبر کالونۍ ته نو دغه ویډیو ضرور ټولو هغه کډوالو ته ورسوئ او دا یو پیغام دی ځکه چې د جمرود له ملګرو سره مونږ هلته په رابطه کې هغه ویل چې دلته ډیر زیات رش جوړ شوی کور مودان ډیره مننه زمونږ د ټیک ټاک اکاونټ ضرور فالو کړئ